يستر داعي لما نار ونليد بفراقات جهان وجليد عبد الملك القدوسي شيخ صاحب جلفاني نلينا وكوشيد عبد الملك القدوسي شيخ صاحب جلفاني نلينا وكوشيد هغا دي عصر يوستر شخصيات زموږ د اسلاف وژوندۍ نمونه د غرغشتو لپر لبریز مشربه د فیوزات بهیدونکي بیانه د غرغشتو لپر لبریز مشربه د فیوزات بهیدونکي بیانه خدای و هر فن کی مهارت ورکړی د علم کان د پوهې غر یادی د عبد الملک القدوسي شیخ صاحب جلفاني نړینا وکوچید يستر داعي لما نار ونليد بفراقات جهان وجليد عبد الملك القدوسي شيخ صاحب جلفاني نلينا وكوشيد عبد الملك القدوسي شيخ صاحب جلفاني نلينا وكوشيد چاچی ځانوی لیکل د شمې په شان خو زموږ ژوند ته یې رڼا راکړله زمون پملا وزلو شبنم غندی وو زموږ د زړو بند ته یې بقا راکړله زمون پملا وزلو شبنم غندی وو زموږ د زړو بند ته یې بقا راکړله لخپل ځان راته ګرانو ځکه د محبوبیت صفاتي ټول درلود عبد الملك القدوسي شيخ صاحب جلفاني نړینا وکوچید يستر داعي لما نار ونليد بفراقات جهان وجليد عبد الملك القدوسي شيخ صاحب جلفاني نلينا وكوشيد عبد الملك القدوسي شيخ صاحب جلفاني نلينا وكوشيد د پیغام دمرا اوخ کی توی کلی چی مولا دردلی می و پرسیدی دهی جرغاگی واش پیلی د قیامت دزلو مانی مطولی و نلیدی دهی جرغاگی واش پیلی د قیامت دزلو مانی مطولی و نلیدی
رب دې د دې مصیبت اجر راکړي چې پرې خوږلن زړونه مو دردي د عبدالمالک القدوسي شیخ صاحب چې له فاني نړۍ نه وکوچېده یو ستر د علم نار ونړېده په فراقت جهان وژړېده عبدالمالک القدوسي شیخ صاحب چې له فاني نړۍ نه وکوچېده عبدالمالک القدوسي شیخ صاحب چې له فاني نړۍ نه وکوچېده په خلکو ران شي تنها کور او کلی د پسې ټول افغانستان وران شو اوس یې نو کومه کنډواله جوړه کړم ورپسې زما د زړه جهان وران شو اوس یې نو کومه کنډواله جوړه کړم ورپسې زما د زړه جهان وران شو ځان ته په کوم شي تسلي ورکړمه چې هېڅ تسلي راته پرې نه ښوده عبدالمالک القدوسي شیخ صاحب چې له فاني نړۍ نه وکوچېده یو ستر د علم نار ونړېده په فراقت جهان وژړېده عبدالمالک القدوسي شیخ صاحب چې له فاني نړۍ نه وکوچېده عبدالمالک القدوسي شیخ صاحب چې له فاني نړۍ نه وکوچېده خدای و عجیب خلی صفات ورکړي د حق دفاع کی دریز قطع د خدای ولی و د خدای زمکه باندې ډېر تقوا دار و د اسلام تابع د خدای ولی و د خدای زمکه باندې ډېر تقوا دار و د اسلام تابع دا د اخلاق ګل چې چیرته به و هغه محفل به پرې ښایسته ښکارېده عبدالمالک القدوسي شیخ صاحب چې له فاني نړۍ نه وکوچېده یو ستر د علم نار ونړېده په فراقت جهان وژړېده عبدالمالک القدوسي شیخ صاحب چې له فاني نړۍ نه وکوچېده عبدالمالک القدوسي شیخ صاحب چې له فاني نړۍ نه وکوچېده د تګلار به ژوندی ساتي تل د په زرګونو عالمان روزلي دغه کامل مرشد ډېر زیات مریدان په
پاک مینه د سبحان روزلی دغه کامل مرشد ډیر زیات مریدان په پاک مینه د سبحان روزلی منقاد ځای اوس په پلونو باندې جانان تر خپل جانان ورسید عبدالمالک القدوسی شیخ صاحب چې له فاني نړۍ نه وکوچید یو ستر د علم منار ونړید په فراقت جهان وژړید عبدالمالک القدوسی شیخ صاحب چې له فاني نړۍ نه وکوچید عبدالمالک القدوسی شیخ صاحب چې له فاني نړۍ نه وکوچید